بیا یې د راتګ په در او بام اوازه بیا یې د راتګ په در او بام اوازه شا بسې راځې که ځان سیزې لکه خازه بیا مې د حسرت د قتل چغې کړې احساس بیا مې د حسرت د قتل چغې کړې احساس زړه اوس اودس کې راغله بله جنازه ما ته یې پیرزو کړله د حسن پرستي ما ته یې پیرزو کړله د حسن پرستي تا ته یې ډالۍ کړله د حسن اجازه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا د یوې نوې مرکې سره راغلی و د پېښور سیمه د پښتو ادب یو تکړه شاعر چې هیڅ د تعارف محتاجه نه دی ملګرو د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه شیردل خان شعور صاحب را سره په نننۍ مرکه کې ناستې کوي چونکې زموږ دې سره دا دویمه مرکه را جوړیږي ملګرو غوښتنه کړې وه نو بالکل د هغې په غوښتنه د هغې خواله راغلي وو را سره ناست دی ډېر وخته مو نه اخلم راځئ چې په پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی ووایو شیردل خان شعور صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو السلام علیکم انضمام صاحب ستاسو د راتګ احتشام به د کیمرامین چې کوم ستاسو دی د جنید معصوم صاحب او د هغه ټولو مینوالو کوم چې فرمایش کړی دی تاسو دوباره تکلیف وکړو ستاسو د زړه د کومې نه یو جهان مننه کوم ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه ژوند نه موږ له مینوالو له وخت ویستو یو دنیا مننه پروګرام کې به درنه چونکې ستاسو تعریف خو موږ مخکینۍ مرکه کې کړی مو نو خبرې به کمې کوو چونکې کلامونه به زیات ریکارډ کوو نو ملګري به هم دغه تمه لري نو شیردل خان شعور صاحب د پروګرام سټارټ کې را سره خپل یو غزل شریک کوي نو ډېره به ښه مینوالو ته د یو غزل ډالۍ ارشاد یو ورځ به معصوم صاحب یو ورځ به ته په دې خبره ویاړې یو ورځ به ته په دې خبره ویاړې دا چې نن د سر نیولې دی پې جاړې یو خبره درته کوم په زړه یې ماخله یو خبره درته کوم په زړه یې ماخله لوی احسان به دي نیکي به دي که لاړې ډېر ښکلی یو خبره درته کوم په زړه یې ماخله لوی احسان به دي نیکي به دي که لاړې او ستا فراق کې مې څه دغه رنګې حال دی لکه دشتې لکه کندې لکه شاړې ستا فراق کې مې څه دغه رنګې حال دی لکه دشتې لکه کندې لکه شاړې او دغه ګرځې دغه ناستې دغه مینې دغه کم دي زړه دا هر څه څه له غواړي د باطن مې اپوټه ترجماني ده د باطن مې اپوټه ترجماني ده دا چې خاندمه او چنګې مې دي داړي د باطن مې اپوټه ترجماني ده دا چې خاندمه او چنګې مې دي داړي دا به تا ډېرو ناړامو سره مخ کي بې څه وجې چې ځان هسې راننغاړي او ښځه زه خو په یو څو تقاضو خوارم ښځه زه خو په یو څو تقاضو خوارم نو کمبخته ته په کم کسور لتاړي ښځه زه خو په یو څو تقاضو خوارم نو کمبخته ته په کم کسور لتاړي او د ښکلا نه بغیر نور تا سره دیسه د ښکلا نه بغیر نور تا سره دیسه ته په کوم حساب پردي نیتونه ژباړې د ښکلا نه بغیر نور تا سره دیسه ته په کوم حساب پردي نیتونه ژباړې او د شعور دغه کمال کسه چې ویښ که د شعور دغه کمال کسه چې ویښ که ستا هزار انځوران رب کې په ولاړې ډېر اعلی یقینا خوندور شعرونو خوند به مو ترې اخیستی پروګرام کې به ترې نورې غزلې هم اورو دا شیردل خان شعور صاحب په پروګرام کې به درنه کلامونه اورو نو بالکل د غزل اړخ ته به راشو چونکې تاسو د نظم په حواله هم خبر او که نظم به درنه هم اورو خو دې نه مخکې را سره خپل یو غزل شریک کوي نو ډېره به ښه دلته یو کس دی او بېایمانه په ما ډېر ګران دی دلته یو کس دی خو بېایمانه په ما ډېر ګران دی یقین دې وشه د هر چا نه په ما ډېر ګران دی د هغه دغه د هغه په سب کې مو ودروه د هغه دغه د هغه په سب کې مو ودروه څوک دروخیم چې چا نه په ما ډېر ګران دی د هغه دغه د هغه په سب کې مو ودروه څوک دروخیم چې چا نه په ما ډېر ګران دی او سحر نه واخله تر ماښامه او تر بیا سهاره سهار نه واخله تر ماښامه او تر بیا سهاره ځان ته ویم می خوځه د خوانه په ما ډېر ګران دی سهار نه واخله تر ماښامه او تر بیا سهاره ځان ته ویم می خوځه د خوانه
په ما ډیر ګران دی او کوي د نن پرون خبره یو خبره بوا معصوم صاحب کوي د نن پرون خبره یو خبره بوا د زمانونه د پخوانه په ما ډیر ګران دی کوي د نن پرون خبره یو خبره بوا د زمانونه د پخوانه په ما ډیر ګران دی او انضمام صاحب بیګامي ډوب ډوب دی جړلی پسې مړ ملي ده بیګامي ډوب ډوب دی جړلی پسې مړ ملي ده مړې می خوګ ده د خفګانه په ما ډیر ګران دی او خبرې ډېرې کمی او هم دی عادت لوجي خبرې ډېرې کمی او هم دی عادت لوجي هر کمګو او بے زبانه په ما ډیر ګران دی او خزا ډیر ګران دی څه خو خایه د څه شي قدرې خزا ډیر ګران شو څه خو خایه د څه شي قدرې شی لاس شی دی مسلمانه په ما ډیر ګران دی خزا ډیر ګران دی څه خو خایه د څه شي قدرې شی لاس شی دی مسلمانه په ما ډیر ګران دی او زه خو دې ځانې مشوره ما پې مغر کوه زه خو دې ځانې ما شوره مقصد دی چې زه خو دې ځانې مشوره ما پې مغر کوه نه کنه ځانه هغه تانه په ما ډیر ګران دی زه خو دې ځانې مشوره ما پې مغر کوه نه کنه ځانه هغه تانه په ما ډیر ګران دی ډېر خوندور شعرونو شیردل خان شعور صاحب په نن وخت کې مو د شاعرانو نه څه ګیله شته او که نه ښېګړه د وطن یو غونډه د یو ټولنه ده چې هغوی چې کوم دی د غیر اخلاقي او غیر معیاري شاعرۍ د مخنیوي لپاره یو خپل پروګرام جوړ کړی چې په هغې کې زمونږ د پښتو د سهار پښتو ادبي ټولنې ملګري هم په هغوی سره شامل دي مونږ ټول او مونږ دا غواړو چې یاره هغه شاعري دې مخې ته راوړی دي چې هغه کم از کم یو معیار لري د معاشرې حقدار را ژوندي کړي څه ناڅه هغه خبره پکې وي چې هغه چې کوم دی که هغه رومانیت سره تعلق ساتي هم چې هغه خپل خیال او خپل فکر او خپل الف چې کوم دی هم په داسې اشاره کنایه کې وښودلی شي چې په هغې کې چې کوم دی د معاشرې او د پښتون کلچر او ثقافت سپکاوی نه صحیح د دې زه خپل ځاني د ما هغه شاعرانو ته هم خواست دی چې هغه کلامونه دي ریکارډ کوي چې کوم کې د سوسایټۍ دپاره وي څه پیغام پکې موجود دي بله یو خبره پکې دا هم زه وړاندې کوم مخکې کومه چې داسې شاعري نه ده پکار چې هغه زمونږ چې کوم دی دا نوې کل بدعملیت او فحاشیت او عیاشۍ طرف ته بوځي نو زما خپل ځاني دا خیال دی چې کم شاعران رونه چې کله دوی د پیج او د ریکارډ او د فیم او د شهرت شوق لري نو خیر دی تر څه وخته پورې دی تازه تازه خیالونه د سړي راځي نو زه په بده په دغه سره نه یم خو د دې خبرې باندې زما اعتراض شته چې یاره څه ناڅه خواله او معیار دي کم از کم راوړلی شي نوي شاعران هم او زاړه چې کوم دی هغوی دې د فیم دپاره چې کوم ښه تکړه شاعران دي لوی شاعران دي هغوی دې هم د خپل فیم دپاره د خپل شهرت دپاره او د خپل پرمختګ دپاره د دغې خلکو دغه نه کوي د وا شوق دې نه کوي که وا څوک کوي که نه کوي خو کم از کم خپل معیار راټینګول او ژوندی کول او په خپله به یو وخت داسې راشي چې هغوی به چې کوم دی خلک د خلکو معیار به راوچت شي دې ځای ته به راشي چې هغوی به چې کوم دی فحش او عیاش شعر نه خوښوي د دې نه به نفرت کوي او هغه وخت انشاءالله انقریب دی چې زمونږ اورېدونکي به د زیاتو شاعرانو نه پوهي انشاءالله ډېر ښه سوچ ډېره زیاته مننه شیردل خان شعور صاحب په پروګرام کې هم د نظم ذکر وکړو نو بالکل نظم به درنه هم اورو نو بالکل ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لاپاني څیز دی په دغه اړه نننی پروګرام نننی خپرونه د شیردل خان شعور صاحب سره هم را جوړه کړې ده نو بالکل را سره ناستې کوي نو بالکل شیردل خان شعور صاحب په پروګرام کې به را سره خپل یو نظم هم شریک کوي نو ډېر به خوشحاله زما د دې نظم عنوان دی چونکې انضمام صاحب فرمایش وکړ نو دا یو وړوکی نظم دی دا به وړاندې کومه بې ضمیره پلار ته د دې عنوان دی بې ضمیره پلار ته د هر کس دغه تمنا ده چې ځان یا د الله کی یا هغه د ځان کی د هر کس دغه تمنا ده چې ځان یا د الله کی یا هغه د ځان کی بعضې افکار سړی ضعیف او شل کی ځینې یقین سړی د کار اوښ کی ستا هوره ښځه ګلابونه لونه د اوربل دغه غټه ګټه ګڼي
چې منجلې کې د ګیا ګیټي ته شوي په منګو او په پنډونو گنجې نه شیشه کې چرته مخ صحیح که نه کړه همزولو سره زلفي ګومنس نه په خپله ښکلا شرطو لګو ستا سره خوله او کچه کچه ماشومان په بازارو کې چینکونه ګرځي بچې د تور سوي خچن کړي چې عجز په شانته د خپل نیت صفا کوي شوړه پلاس د سکول وړو ته ګوري دی کې پیغښ شي او د لډ بچیا کدی مطلب نوي کار تخت کور ته اوخ کې د سترګو په صحرا ډوبي کی د خوار د زور مړې ډډه شو خو هغه کزي نو اخر چرته لاړ شي هغه کزي نو اخر چرته بزي د کور حالات ورته ډیر خمالوم دي د خپل جارګي تصویري سترګو کې دي چرته د درېمې دنیا پلار او ته خه هټ کټه په خانکان نه وتی شوی د لټتوبه د بابا منجور د خدای دښمنه د خدای دوست پس شوی لږ خو د عقل نوک ترغاخ واخله ډیره زیاته مننه یقینا دغه نظم بې ضمیر پلار ته یقینا له رښتینې وینا نه ډک شیردل خان شعور صاحب په پروګرام کې د ناستي کولو ډیره زیاته مننه پروګرام اخیره کې به درنه پیغام هم اخلو خو ورسره به درنه یو غزل بل هم ریکارډ کوو نو ځکه چې ملګري به هم دغه تمه لري چې څومره زیاتې غزلې وي نو بلکل خپل یو غزل سره بل هم شریک دا د وړو بهرونو د وړو مصرو یو وړوکی شان غزل چې دا د عدنان اظهر شاهان صاحب د ریډیو نه ویلی مو او زه بیا ملګرو ته ډالۍ کول غواړم چې پاسه چې ورځو راځه پاسه چې ورځو راځه زړه زخمی کوو راځه ستا دښمن زمام دښمن دا کلی پرېږدو راځه ستام دښمن زمام دښمن دا کلی پرېږدو راځه او هر څه چې جرګي وویل دواړه به یې منو راځه او خبرداره ونه ده دواړه یې سنډو راځه او مونږ یې حجت لرو مونږ ورپاسو راځه بیا د بچپانه په شان خاورو کې کینو راځه بیا چرته یو ځای کینو بیا ګپ لګو راځه بیا په هغه زوړ بنیاد نوې دیوال ږدو راځه بیا په هغه زوړ بنیاد نوې دیوال ږدو راځه بیا د زمانې حصار لرې غورځو راځه بیا په شرط د سر اږدو بیا هر څه بیلو راځه بیا په شرط د سر اږدو بیا هر څه بیلو راځه او بیا د غاښو کتار فکر کې پیلو راځه بیا د بڼو غشي زړه کې بوزو راځه بیا د وصال په خوړ تند ماتو راځه بیا په ګبین جبین سترګې مړو راځه بیا د عقیدت ګلان سر باندې شیندو راځه بیا د یار په هور رخسار ځان لمبه کو راځه بیا د محبت د باب پاڼه راړو راځه دواړه د شعور منو هر څه هیرو راځه بیا د محبت د باب پاڼه راړو راځه دواړه د شعور منو هر څه هیرو راځه ډیر اعلی شیردل خان شعور سے پروګرام اخیره کې مینوال څه پیغام ورکول غواړي نو بالکل زه خو زما خو پیغام چې کوم دی ټولو مینوالو ته همدغه دی چې د ځان او د خپلو ماشومانو د خپلو بچو ډیر زیات خیال ساتئ د خپل فرض او د پردي قرض نه هېڅ چرې مخ ماړوئ ډېره مننه ډیره زیاته مننه د ادبي ګلونو نننۍ خپرونه د شیردل خان شعور صاحب سره تر بلې خپرونې پورې خپل ورور انضمام ما سره کیمرمین اختشام خان له ورکې اجازت د الله په امان